هارون رور څنګه کوي شو الله تعالی له ځانه راضي کو؟ جزاک الله خیره بهادر رور، ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه چې څنګه کوی شو الله تعالی له ځان نه راضي کو. د هر مسلمان، د هر مؤمن مسلمان تر ټولو لویه ارزو هم دا وي چې الله تعالی ترېنه راضي وي. بېشکه. او که څوک وغواړي چې الله تعالی ترېنه راضي وي، نو دا خبره دې حتما واوري او بیا دې همداسې په یاد ولري. الله تعالی فرمایي زما نه پس په هر انسان د مور او د پلار حق دی. یو ځلې نه بلکې 15 ځلې په قرآن شریف کې بیان کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه انسان چې مور او پلار راضي کړ هغه الله راضي کړ. د الله تعالی رضا د مور او پلار په رضا کې هم پرته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل پلار د جنت تر ټولو لویه دروازه ده. که د چا نه پلار ناراض و او هغه ته مرګ راغی، نو هغه ته به د جنت دروازې هیڅ کله هم خلاصې نه کړی شي. نو تر ټولو نه لومړی د الله تعالی رضا د مور او پلار په رضا کې پرته ده. که یو انسان هر څومره دینداره وي، هر څومره د الله تعالی په لاره کې مصرفونه کوي، حتی د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي، د ده نه مور او پلار ناراض وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه د قیامت په ورځ شفقت نه کوي. نو د مور او پلار رضا کولو کې د الله تعالی رضا ده. نو ټول کوشش باید وکړو چې مور او پلار له ځانه راضي کړو. انشاءالله الله تعالی له موږ نه راضي کېږي. الله تعالی موږ ته قرآن راکړی او په قرآن کې دغه رڼا موږ ته بیان کړې ده. جزاک الله خیر. اوس الله دې بها مننه د ښایسته پیغام دی. باید موږ ټول الله جل جلاله چې خوشحاله باید مور او پلار خوشحاله. بارک الله. بس مننه له پیغام دی. خوشحاله اوسې بهادر. بیا الله دې راوله هر وخت. ډېره مننه.